سلامونه وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات خواف اورګاډي پټلۍ له لارې لومړنۍ وارداتي جوپه هرات ته راورسېده. ځایي چارواکي وایي په دغه لومړنۍ وارداتي جوپه کې 1500 ټنه سمنټ شامل دي. افغان چارواکي وایي د ایران یا دغه هیواد له لارې د وارداتي توکو کلنی ارزښت 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي او د دې پروژې پرانیستو سره به دا اندازه نوره هم ډیره شي. په افغانستان کې سږکال د کبانو د روزنې 350 فارمونه جوړ شوي دي. کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه فارمونه د کبانو د 2.7 میلیونو بچیانو د تولید وړتیا او تکثیري فارمونه د کبانو د 2 میلیونه او 400 زره بچیانو د تکثیر وړتیا لري. دغه وزارت زیاتوي چې سږکال د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې د پیازو او کچالو 309 زیرمې جوړې شوي. ځایي چارواکي وایي د دغو زیرمو په جوړولو 104 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د چارواکو په وینا د پیازو هره زیرمه د 15 متریکه ټنو پیازو د ساتنې ظرفیت لري چې په مجموعي ډول به په 5500 ټنه پیاز پکې وساتل شي. د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د 2,07,000 ډالرو په لګښت 2 کانالونه جوړ شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې دغه کانالونه 1245 هکټاره ځمکه خړوبوي او شاوخوا 14,000 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. دغه پروژې د جاپان هیواد UNFAO په مالی مرسته پلي شوې دي. کندهار کې د انارو د حاصلاتو له زیاتېدو سره امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د دغه میوې د جوس او صابون صادرات ډیر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي روان لمریز کال په کندهار ولایت کې د انارو د جوس محصولات څه د پاسه 10 ټنه زیات شوي دي او دغه راز د انارو صابون تولیدات بیا نږدې 8 ټنو ته رسیږي. په هرات ولایت کې د شاتو د تولید سږني کچه 200 ټنو ته ورسېده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هرات په کچه د شاتو مچیو 593 فارمونه فعالیت لري او په دې ولایت کې کال تر بلې د شاتو مچیو روزنې فارمونه زیاتېږي. هرات کې 2 ډوله ګبین یا شات شته چې یو غرنی بولي او بلې فارمونه دي. سرپل ولایت کې د پوهنې ریاست لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. د پوهنې وزارت وایي دغه ودانۍ پاخه او اساسي ډول په 4 پوړونو کې د هندوستان هیواد په مالی مرسته د 21 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوي چې 28 اداري خونې او نور اړینې اسانتیاوې لري. په پکتیکا کې د 33 میلیونو افغانیو په لګښت د میوې او سبزیو ساتلو زیرمې او شنې خونې جوړې شوي دي. پکتیکا د کرنې ریاست وایي چې په دغو پروژو کې 40 د پیازو او کچالو د ساتنې زیرمې، 28 د ممیزو وچولو او 1 شمېر شنې خونې شامل دي.